بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د کاربوهایډریټونو د یوې بلې ځانګړنې په اړه باندې بحث ولرو. هغه ځانګړنه د ځینو مونوساکرایډونو او د ځینو ډایساکرایډونو ده چې دوی یوه ځانګړنه لري او هغه ده چې ځینې مونوساکرایډونه او ځینې ډایساکرایډونه هغوی د اوزازون په نامه باندې ځینې کرسټلونه تشکیلوي. دغه کرسټلونه یا دغه اوزازون اصلا په ټوله کې د کاربوهایډریټونو کرسټلي مشتقاتو په نامه باندې هم یادیږي. اوزازون څه شی دی؟ اهمیت یې څه دی؟ څرنګه تولیدیږي؟ څرنګه موږ کولی شو چې هغه وپیژنو؟ په همدې درسي ویډیو کې په دې موضوعاتو باندې تم کیږو. ګورئ، که چیرې موږ او تاسې په یوه لابراتوار کې د مختلفو کاربوهایډریټونو نمونې او سمپلونه ولرو، دوی نشو کولی موږ تر څو د فزیکي ټیسټونو په واسطه باندې هغه یو له بله څخه جلا کړو. مثلا که چیرې موږ نشایسته په نظر کې ونیسو، نشایسته، انولین یا مثلا ګلایکوجن، د دوی ټولو مثلا ګلوکوز او ځینې ډایساکرایډونه د دوی ټولو پوډر په یو رنګ او په یو شکل باندې لیدل کېږي. یعنې موږ که چیرې په هغې بوتل باندې سمپل باندې نوم نه وي لیکل شوی یا لیبل ونه لري، موږ په هیڅ صورت سره نشو کولی چې دوی یو له بله څخه جلا کړو. یوه موضوع، مثلا که چیرې موږ وغواړو یو سمپل کې وګورو چې آیا دا ډایساکرایډونه او مونوساکرایډونه دي، دا اولیګوساکرایډونه دي یا دا هم پولیساکرایډونه دي، نو لومړی موږ د مختلفو ټیسټونو په واسطه باندې دوی د پولیساکرایډونو او مونوساکرایډونو یو له بله څخه جلا کولی شو. ځکه موږ د پولیساکرایډونو لپاره ځینې خاص ټیسټونه لرو چې په درسي ویډیوګانو کې چې کله مربوط د پولیساکرایډونو یو ورباندې بحث لرو. ولې که چیرې مو داسې یو سمپل ترلاسه کړي چې اوس موږ په دې کې شکي یو چې آیا دا مونوساکرایډ کوم مونوساکرایډ دی یا دا کوم ډایساکرایډ دی، دلته دا یو له بله څخه جلا کړو. مثلا څو نمونې دي؟ د ګلوکوز دی، د لاکټوز دی، مثلا د مانوز دی، ګلاکټوز دی. دا څنګه کولی شو یو له بله څخه جلا کړو؟ یا مثلا یو داسې سمپل ولرو چې په هغې کې دعوه د ګلوکوزو د موجودیت وي یا د یو بل مونوساکرایډ د موجودیت وي یا مثلا د ډایساکرایډ د موجودیت وي، موږ ورباندې مختلف ټیسټونه کاروو، وینو چې هلته کاربوهایډریټ شتون لري. ولې هغه کاربوهایډریټ چې مطلوب دی یو زموږ هدف دی هغه پکې شته او که نشته دی؟ البته د مونوساکرایډونو او د ځینو ډایساکرایډونو له ډلې څخه موږ د هغه څرنګه تشخیصولی شو؟ همدغه د اوزازونو ټیسټ دی چې موږ سره کومک کوي. اوزازون اصلا دا کرسټلونه دي، یعنې بورې په شکل باندې یا د ښیښې په ډول باندې داسې یو کرسټلونه دي چې شکل او جوړښت یې فرق کوي. ومویل د کاربوهایډریټونو خاصیت دی د ځینې کاربوهایډریټونو. ولې دا چې اوزازون تشکیلیږي، دغه اوزازون په خپل ذات کې خپل خواص لري. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی ګلوکوز مثلا اوزازون جوړوي، تشکیلوي، درست؟ لاکټوز یې جوړوي. دغه اوزازون کرسټلونه چې کله د مثلا د ګلوکوز تشکیلیږي یا د لاکټوز تشکیلیږي یا د نورو کاربوهایډریټونو، د هر یو یا د هر کاربوهایډریټ اوزازون خپل ځانګړنې لري او د همدغې ځانګړنو پر بنسټ موږ کولی شو چې د یوه مونوساکرایډ سمپل یا د هغې تشخیص له بل څخه وکړو. مثلا تر مایکروسکوپ لاندې همدغه کرسټلونه ګورو. دا چې څه ګورو؟ وایو د هر کاربوهایډریټ اوزازون یا د هغې کرسټل یوه ځانګړې د حرارت په تودوخه کې د تودوخې په درجه کې، البته وبخښئ، د تودوخې په درجه کې په یوه ځانګړې درجه کې هغه ویلې کېږي. مثلا د لاکټوز د اوزازون کرسټل په یوه خاصه درجه د تودوخه کې ویلې کېږي، د ګلوکوز په بله درجه د حرارت کې ویلې کېږي،
مثلا د نورو کاربوهایدریټونو مانوز او ګلاکټوز د دوی هر یو کریسټل یا هر یو اوزازون د هر مونوساکراید خپل ځانګړي او خاصه درجه د حرارت لري چې په هغه کې ویل کېږي. نو پر دغه لدغه یو ځانګړي مو کولای شو چې د مختلفو کاربوهایدریټونو نمونه یو له بل څخه جلا کو یا وکولای شو چې په یو سمپل کې موږ تشخیص کو چې آیا د کاربوهایدریټ پکې شتون لري کې نه لري. یو ځانګړنه ده. دوهمه ځانګړنه د اوزازون د کریسټلو ده چې دوی یو ځانګړی جوړښت ځان ته نیسي. دغه کریسټلونه لکه مخکې مو چې ول چې مایکروسکوپ لاندې ګورو خو څه شی ګورو همدغه د کریسټلونو ځانګړی جوړښت او ځانګړی بڼه او څیره تر مایکروسکوپ لاندې ګورو. د هر یو کاربوهایدریټ او د اوزازونو کریسټل یو ځانګړی جوړښت او شکل او بڼه لري چې موږ کله تر مایکروسکوپ لاندې ګورو موږ کولای شو د بل کاربوهایدریټ څخه هغه جلا کړو ځکه د هر کاربوهایدریټ لپاره یو خاص شکل معلوم شوی دی. موږ باید هغه وپیژنو او د هغې پیژندلو پر بنسټ موږ کولای شو چې نمونه باندې هم د هغې تشخیص وکړو او هغه له بلې نمونې څخه یا له بل سمپل څخه تفکیک او جلا کړو. دریمه ځانګړنه د اوزازون د کریسټلونو هغه ده چې دوی هر یو کاربوهایدریټ کریسټلونه په یو ځانګړي وخت کې یعنی مقدار د وخت کې رسوب کوي. چوندا موږ ول کریسټلونه دي نو دا باید رسوب کوي جامد مواد یا تقریبا. نو مثلا د ګلوکوز چې کوم کریسټلونه په محیط کې تشکیلېږي دا بیرته رسوب کوي. دغه چې په څومره وخت کې رسوب کوي دا د ګلوکوز د لاکټوز نه د لاکټوز د مالټوز نه د مالټوز د ګلاکټوز نه یا د مانوز د دوی ټول یو له بل سره توپیر کوي. نو دغه دریو ځانګړنو ټوله کې موږ کولای شو چې د یو کاربوهایدریټ اوزازون له بل کاربوهایدریټ څخه تفکیک او جلا کله موږ دا جلا کړل نسول په دې معنی چې موږ کولای شو خپل سامپل هم جلا کړو یا مثلا دغه ځانګړنو په نظر کې نیولو سره موږ کولای شو چې وایو دا فلانی کاربوهایدریټ دی یا د فلانی کاربوهایدریټ اوزازون دی. کله چې هغه اوزازون مو تشخیص کینو کولای شو مثلا په یو سامپل کې یو خاص کاربوهایدریټ یا مثلا یو خاص مونوساکراید یو خاص ډایساکراید هم وپیژنو هلته ووایو چې دا دلته په دې سامپل کې شتون لري یا شتون نه لري. مثلا یو سامپل کې غواړو ګلوکوز تشخیص کو د هغې د پروسه د اوزازون په باندې تطبیق کړله ومولیدل چې هلته ټول دغه ځانګړنې د اوزازون د کریسټلونو دا ځانګړنې پکې شته چې کوم د ګلوکوز لپاره معرفي شوي وایي د سامپل کې یا په دې نمونه کې ګلوکوز شته. ولې که چیرې د دغه ځانګړنو څخه توپیر بیا وایو چې نه دا ګلوکوز نه دی دا یا ګلوکوز بیخي شته نه یا بل کاربوهایدریټ دی د هغې پر ځای دا هم هغه ارزښت او ځانګړنې دي. دا چې دا کریسټلونه څرنګه رامنځته کېږي او څرنګه جوړېږي هغه پروسه او پروسیجر موږ په همدې درسي ویډیو کې وایو. ولې کیمیاوي تعاملات یې موږ په بله درسي ویډیو کې ورباندې بحث کوو ځکه زموږ درسي ویډیو اوږدېږي. پروسه داسې ده چې کله موږ غواړو د یو کاربوهایدریټ اوزازون تشکیل شي یا د هغې اوزازون ټیسټ اجرا کو لومړی د هماغه کاربوهایدریټ سلوشن یا محلول جوړو. له هغې وروسته همدې محلول ته چې د کاربوهایدریټ محلول فینایل هایدرازین هایدروکلوراید او سودیم اسیټیټ دا ور علاوه کوو. یعنی یو محلول د کاربوهایدریټ چې هر کاربوهایدریټ وي خدای دې وکړي دوه وي درې وي جلا جلا د هغې محلولونه جوړو جلا جلا هر یو ته فینایل هایدرازین هایدروکلوراید او سودیم اسیټیټ ور اچوو. یعنی مثلا درې کاربوهایدریټ درې سمپل دوه د دوه سمپل یو د یو سمپل. له هغې وروسته کله چې مو یو لوښي ته لابراتواري لوښی دی هغې ته مو دغه درې وړه محلولونه یا د درې وړه اړین توکي ور واچول دا باید جوش وخوري له 10 دقیقو تر 15 دقیقو پورې. وروسته له هغې چې د 10 تر 15 دقیقو پورې دې مرکباتو جوش وخوري دا د اتاق یا د
کوټې په محیط کې یا د لابراتوار په محیط کې په آزاد په عادي شکل باندې پرېږدو ترڅو له جوش حالت څخه سوړ شي یعنی یخ شي عادي درجې د حرارت ته راورسېږي موږ نشو کولی چې همدغه په یخچال کې کېږدو ترڅو ژر یخ شي یا تر اوبو لاندې یې ونیسو چې ژر یخ شي نه په عادي حالت کې پرېږدو ترڅو دا سمپل وروسته له جوش کېدو څخه یخ شي او سوړ شي ښه چې سوړ شي بیا څه کېږي بیا دلته خپله کرسټلونه تشکیلیږي او چې نو وویل تقریبا جامد یا جامد توکي دي دا رسوب کوي نو وروسته تر رسوبه یې هماغه رسوبات را اخلو او په سلاید یې اچوو سلاید باندې پوښ کېږدو بالاخره تر مایکروسکوپ لاندې یې ګورو ښه تر مایکروسکوپ لاندې چې وګورو څه به وشي دا ځوان یې موږ ته وایي دا ځوان راغلی دی وایي راځي لاندې وبګورو چې تر مایکروسکوپ لاندې بیا څه وینو تر مایکروسکوپ لاندې موږ کولی شو چې د مختلفو کاربوهایدریټونو مختلف ډولونه او د هغې مختلف شکلونه د کرسټلونو ووینو ځینې کرسټلونه په دې شکل وي په ټوله کې په دې شکل نه یعنې دې ته ورته به وي یا په همدې شکل وي په همدې بڼه به وي ځینې په دې بڼه باندې وي ځینې په دې بڼه باندې ځینې په دې بڼه فرق کوي ځینې په دې بڼه باندې وي ځینې په دغه بڼه باندې کېدلی شي ځینې په دې بڼه باندې وي او یا دې ته ورته حتمي او ضرور نه ده چې په همدې اشکالو یعنې سل په سله په همدې شکل باندې وي یعنې دې ته ورته پاتې کېږي بیا کولی شو هلته یې موږ تشخیص کړو نو مثلا که چیرې په دې شکل باندې دا د ګلوکوز دی دې ته وایو چې ګلوکوز ازو یا مثلا دا د مالټوز دی دا د لکټوز دی یعنی هر کاربوهایدریت یو خاص شکل باندې کرسټلونه رامنځته کوي یا کرسټلونه جوړوي چې د همدغه کرسټلونو څخه موږ کولی شو بیا په هغه سمپل باندې ووایو چې دا فلانی سمپل دی یا دا فلانی کاربوهایدریت دلته شتون لري هدف مو دی نو مختلف شکل باندې کرسټلونه جوړیږي او لیدل کېږي تر مایکروسکوپ لاندې موږ کولی شو چې په دې شکل باندې د اوزازون ټیسټ په واسطه باندې کاربوهایدریټونه یو له بله جلا یا هم په یو سمپل کې تشخیص او تفکیک دا و د اوزازون په اړه ومویل چې کیمیاوي تعاملات په بله درسي ویډیو کې ورباندې غږېږو که چیرې له تاسو سره کومه پوښتنه پیدا کېږي کوم وړاندیز وي تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې د کمنټ له لارې خپل وړاندیزونه مو یا د کمنټ له لارې یا د زموږ د فیسبوک صفحې له لارې یا هم زموږ د فیسبوک صفحه کې زموږ د واتساپ شمیره شته دی خپله شمیره مو هم په لومړني سلاید کې شته دی د همدې لارې کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ خپل وړاندیز مو خپله پوښتنه مو له موږ سره شریکه کړئ له پاملرنې مو مننه کوو